د نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د افغانستان د خبریالانو د مرکز له نظره 1394 لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره د نورو کلونو په نسبت له ستونزو ډک او خونړی کال و. د نای د ادارې د څار د څانګې مشر صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې کال کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي 114 قضیې ثبت کړي دي چې په نتیجه کې 12 خبریالان وژل شوي دي او 23 خبریالان ټپي شوي. دا اداره وایي په دې کال کې افغان خبریالان نه یوازې دا چې ګواښل شوي، وهل شوي او زندانونو ته اچول شوي بلکې وژل شوي هم دي. د نای راپور وایي په دې قضیو کې 22% په حکومت، 55% په طالبانو، 1% یې په بهرنیو ځواکونو پورې او پاتې په نامعلومو اشخاصو پورې اړه لري. ښاغلی توحیدي وایي چې تیر کال کې د اول ځل لپاره په خبریالانو باندې قصدي بریدونه وشول او په دې کې تر ټولو ناوړه برید د مووي ګروپ په خبریالانو باندې و. همدارنګه په رسنیو کې د ښځو ونډه مخ په کمیدو ده. همچنان در سال 1390 همداشان په 1394 کال کې د ښځینه کارکوونکو په شمیر کې د پام وړ کمښت راغلی. په ډېرو ولایتونو کې ځینې ښځینه خبریالانې یا خپلې دندې پرېښودلي او یا هم مهاجر شوي او په ځینې نورو ولایتونو کې بیا ډېرې ښځینه خبریالانې ګواښل شوي دي چې دا ټول د دې لامل شوی چې ښځینه خبریالانو شمیر په رسنیو کې کم شي. همداشان په کال 1394 کال کې زموږ سره د خبریالانو فردي او ډله ییز مهاجرتونه ثبت شوي. یو شمیر خبریالان د امنیتي ستونزو له کبله او یو شمیر هم د کاري چاپیریال عدم مسؤلیت له کبله خپلې دندې پرېښودلې دي. ښاغلی توحیدي وایي که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون نافذ شوی دی خو سږکال هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وو.